فیصد مسلمانان د ښځو ته د میراث ورکولو قایل نه دي. دا نه وایي چې ښځه هم په میراث کې د پلار په میراث کې برخه لري، ورکول خو لا پرېږده. ملا هغه خپل خور او خپل لور ته میراث کې برخه نه ورکوي. دا ولې؟ د دنیا محبت، یا جهالت یا د دنیا محبت. زوی ته ورکوي، لور ته په میراث کې برخه نه ورکوي. قرآن کریم کې سورۃ النساء راغلی، یعنی د ښځو صورت، خو د سړو صورت قرآن کریم کې نشته چې داسې راغلی سورۃ الرجال. نو قرآن کریم او الله او اسلام دومره ښځو ته حقوق ورکړي دي. دا خو په غربي ټولنه کې، دا خو په هندوانو کې دا دی چې زنانو ته نعوذ بالله د چارپیو په شان ته ګوري. اسلام هغه دین دی چې زنانو ته دومره لوی قدر ورکړی چې مستقل صورت نازل کړی. داسې نور صورتونه هم شته د زنانو دپاره چې هغوی مسایل دي، خو خاص کر دا صورت د زنانو د سورۃ النساء په نوم نومولی دی چې د زنانو صورت. دا د بشري حقوقو دعواداران، دا د ښځو حقوقو دعواداران، دا چې دا هغه اقبال یو شعر ویلی دی، هغه وایي دا غربیان چې دي دا وایي لیوان دي، خو د پسونو دا سرمنه یې اچولی چې ځان خلکو ته پسونه ښکاره کوي، په حقیقت کې لیوان دي. دا هغه لیوان دا چې په جنیوا کې کوم د ملل متحد کومه اداره ده، ملل متحد چې ورته وایي، ملګري ملتونه چې ورته وایي در جنیوا چیز غیر از مکر و فن. اقبال وایي په جنیوا کې بغیر د مکر و فن نه بل څه شی نشته. او دا غربیان هغه خلک دي چې وایي دوی وایي د دوی ګرګان دي، خو پوستین او پوستکی وایي د پسونو اچولی دی چې نور پسونه پیدا ګمان وکړي چې دا خو پسه دی چې نږدې ورشي او بیا یې وداړي او بیا یې وخوري. دا کفار موږ ته عقل ښایي، دا موږ ته انسانیت ښایي. دا هغه خلک چې هغوی انسانیت یو حدود هغوی پیژني نه، انسانیت ټول حدود دوی کراس کړي دي، پیمال کړي دي. راځي اوس موږ ته عقل ښایي، موږ ته انسانیت ښایي، موږ ته تهذیب ښایي. نو دا ولې؟ دا کله چې مسلمان خپل دین نه خبر نه، په خپل دین عمل نه کوي، نو بیا داسې د کفارو هم د خندا شي چې کفار هم ورته بیا د انسانیت درس ورکوي. نو نن موږ اسلام نه لرې شوي یو، ځکه دغه لیوان، دغه خنزیران، د اروپایان دا اوس موږ ته انسانیت او عقل ښایي او د ښځو حقوق راته ښایي.